په دنیا کې به څومره ژوند کې دا ژوند چې دی دا یو ځل دی، ژوند یو ځل دی، او د ژوند لپاره دا فرصت چې دی دا هم یو ځل دی. نو ته دا مه ضایع کوه صرف د خلکو د خوشحالولو دپاره او د خلکو د رضا کولو دپاره، ځکه دا ستا ژوند چې دی د یو قیمت دی او یو قیمتي دی. نو ته د خپل ځان قیمت چې دی دا مه پرې کوه صرف د نورو خلکو د غوښتنو پوره کولو لپاره. په هېڅ چا باندې ظلم مه کوه، خپله لار په هوښیارۍ سره وټاکه او خپل ابدي یو ریکارډ پرېږده. ابدي ریکارډ مطلب دا دی چې ته په دې ژوند کې د یو څه مقصد دپاره ته پیدا یې، نو د آخرت دپاره یو څه ځان سره توښه، یو څه برابر کړه. الله قرآن کې فرمایلی دي وکلهم آتیه یوم القیامة فردا، وایي تاسې ټول به راځئ په ورځ د قیامت الله تعالی ته یوازې. نو یو څه تیاری چې دی دا په ژوند کې پکار دی. داسې ژوند وکړه چې الله تعالی دنه خوشحاله وي او الله تعالی دنه راضي وي. په خپلو ارزښتونو باندې ثابت قدم اوسه او مضبوط اوسېږه، ځکه ژوند ډېر محدود دی. باید دغه محدود وخت چې دی دا په مینه، په خوږه ژبه، په ښایسته رویې باندې او د نورو د سره په ښایسته اخلاقو باندې په ښکلي انداز باندې دا موږ تېر کړو. نو غوره دا ده چې له بدیو نه ډډه وکړو، مثبت فکر وکړو او داسې ژوند وکړو چې زموږ وجود د نورو لپاره هم برکت وي. نو راځئ خپل ژوند کې ښکلا ښه والي ته ځای ورکړو.